د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود له طالبانو سره د مبارزې ستونزمنه لاره ده. دا مهال د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په فرانسه کې ژوند کوي. په سلامونو ورکړی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو، که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. دا مهال د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په فرانسه کې ژوند کوي. نوموړي دغه سفر په ترڅ کې د فرانسې د سیاسي ګوندونو له یو شمېر مشرانو او په دغه هیواد کې له میشتو افغانانو سره وکتل او د هغه په نوم د یو کتاب د چاپ په مراسمو کې ګډون وکړ. احمد مسعود د طالبانو له یو له هغو څو مخالفو مشرانو څخه دی چې لا هم د طالبانو پر ضد د وسلوالې مبارزې خبرې کوي او فکر کوي چې طالبان د وسلو له ژبې پرته بله ژبه نه پوهیږي. نوموړي فرانسې ته د خپل سفر پر مهال له فرانسې انټر راډیو سره مرکه وکړه او د راډیو ځینو پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. د دې مرکې د محتوا د تحلیل لپاره اړینه ده چې ځینې ټکي بیان شي. مسعود د مرکې په پیل کې وویل، موږ یوازې یو او زه دلته راغلی یم چې افغانانو غږ نړۍ ته ورسوم. هغه وویل، کله چې کابل سقوط وکړ د فرانسې سفارت له ما څخه وغوښتل چې فرانسې ته ولاړ شم. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.